د هلمند سیند د اوبو پر سر د کابل او تهران د کشالۍ دوام. د هلمند له سینده د حکابي اړوند ایراني چارواکو د غوښتنو په دوام دا ځل د ایران په پارلمان کې د زاهدان استازی د دغه هیواد له لوري د متقابل اقدام غوښتونکی شو. فدا حسین مالکي له ایراني شبکې سره په خبرو کې وړاندیز کړی چې ایران دې له هغو اوبو او برېښنا چې د افغانستان سرحدي ولایتونو ته یې ورکوي پر اسلامي امارت د فشار په توګه کار واخلي. ښاغلی مالکي زیاتوي اسلامي امارت باید پوه شي چې ایران افغانستان ته زیات امتیازات ورکوي. هغه وویل له طالبانو سره د مقابلې لپاره بېلابېلې تګلارې لرو، ځکه موږ هم له افغانستان سره په پوله ګاونډیو ښارونو ته برېښنا او اوبه ورکوو. په افغانستان کې د ایران په داسې شرایطو کې پرانستل شو چې په هیواد کې د مخالفتونو څپې رامنځته شوې. موږ چاره نه لرو، باید د طالبانو په وړاندې ځینې غوروي اجرا کړو. خو اسلامي امارت د افغانستان او ایران ترمنځ د اړیکو په ښه والي د ټینګار ترڅنګ وایي د وروستیو وچکالیو له امله د اوبو کچه ټیټه شوې او که د اوبو کچه لوړه شوه د 1451 کال د تړون پر بنسټ به ایران ته د هغوی حقابه ورکړي.